ګرمي ډېره زیاته ده خدای دې د خیر او د رحمت باران وکړي نو ګاډی سوال هم نشو کولی ټولو خلکو شمسیانې لګولي دي شمسیانې بیا ماتېږي د موسم خو واره نه کوي السلام علیکم قیصریه. وعلیکم سلام شیرودن ماما په خیر علي د خدای مسلمانه دا کپړې او دا بوټان دې مله بدل کا دنیا کم ځای ته ورسېده او ته کم ځای کې ګرځې مله او خلک ته په کمنټو کې لیکي چې دا بوټان او دا کپړې دې بدلې کا. نه نو شیرودن ماما ولې بدلې کم خشته سپکې کپړې دي مزېدارې او دا بوټان چې کوم دي نو بس اسراف کول نه دي پکار نو کار کوي که نه چې کار کوي نو ولې بدل کړم ولې پې پیسې ورکړو یار د خدای مسلمانه رنګ پیکه دی چېرته تیز رنګ ځان له واله مړه دا پیسې زما نه واله یار راکه وابلمه که نه چې ته پیسې راکړې خو بیا ښه ده که دا واله ښایسته جوړه ځان له واله 2 جوړې به پې اوس والمه ها او زه داسې ښه کار وکړه مړه دا تا بیخي دې مړه دا یو جوړ دې را ټینګ کړي دي کله یو خو کله بل خو چېرته روانې دا زما ځان له یو جوړ جامې علمه ښه شانتې مړه ته خو ارزل له داسې پیکه جوړې یالې چېرته سم رنګ ځان له واله ښه نو دا رنګ ټیک نه دی نه مړه دا څه بدرنګ رنګ دی ټول پیکه دی ټول رنګ منګ ترې نه تللی دی صحیح ده صحیح ده زه ځان له ښه رنګ علمه دا ځل له ښه هغه درځي سړي خدای ښه وکړي یار ډېرې خښتې راله وګنډلې بچې دغه ګلجاني د کور کومه دی دغه څه دی دا مخامخ دی ښه دا مخامخ مړې لږ ورته اواز کوې یو کس ته پسې راغلی وی لږ کار یې دی داسې ښه اواز به کم ورته خو دا جامې دې ډېرې تیزې نه دي کړې ته څه وایې چې دا رنګ یې تیز دی ډېر تیز رنګ دې راله کړی مړه یو خو دار چا په کار کې کار مه ساتې لاړ شه دې سړي ته اواز که ځه ته په رنګونو څه کې ته داسې بجازي راغلی چې دا تیز رنګ دی او دا پیکه رنګ دی چې څه مې درته ویلي خو هغه کار وکړه که نه هر چا وایي هر څه کې د دې خلکو کاري که ټوپۍ دې په سر کړي خلکه به ته وي ټوپۍ دې په سر کړې که سر ګرځې بیا به ووایې لکه ته خو سرتور سر یې که چپړې واچوې وي تا خو چپړې چوري چې بوټان نه پخپو کې لکه وي تا خو بوټانه چوري دي که پیکه جوړه دې واچوله خلکه وي پیکه دې چوري که تیز رنګ دې واغشي خلکه وي تیز پته نه لګي په دې خلکو باندې څه چل شوی السلام علیکم منظوره وعلیکم السلام صحیح صاحب دی کیسری یار منظوره ما خو دغه ځای نه صحیح کې گیا دی کوله وختي ما داسې یو قوده گیا راله راکړه گیا خو ډېره ده مړه یو څه خو یو خبر ته کوم دا کپړې د ډېر تیز رنګ نه دی مړه یار تا ته چې مو وی گیا راکړه ته گیا ته په کپړو څه کې درې که به دا گیا دی نو راشي گیا خو واله که نه گیا والې گیا موره ګیله اړه ما نه سړی ته څه ویم مړه السلام علیکم وعلیکم السلام عدنان اخي څنګه چلې داسې لږ تادی کېږمه که نه ګوره دا ګله کې دا پیسې اچوې اوس پرې دا خو داسې وخت یې ګله کې واچوه دغه دې یو ډړی چیني راله راکړه ښه واله که نه چیني مېلمانه دي شابه شربت وله کومه او چیني درلا چومه خو دا راته ووایه راته کپړو را رنګ ډېر تیز نه دی کړی داسې کار دی که نه عدنانه دا رنګ تیز دی که نه اوس نیر کې 2 غوپې وامه دا رنګ به په خپله پیکه شي خو تا ځان له کار وکړه ته ګاګ دې ځان له خراب کړه دغه چیني هم درته در پاتې یو ځای نه لاړم راشه را چیني خو واله که نه بس در پاتې ما ته څه ووې یاره دا د مچوګبین ډېر زیات خطرناک دی دا به راغورځول غواړي ځکه چې ټول واړې رالو چیچل هغه ورځ یې ځم په غوږ چیچلي ومه سم هغه ټومنجی دي پکې ښکارېدمه زویا زویا ته راشه وګوره څوک دي دا ور یې وړځوله هلهله ته ورشه سلام علیکم وعلیکم سلام ولې هلکه هغه پلار ته دې اواز که ښه شابه زر که داجي هغه سړی تا پسې راغلی تا پسې چې قرض دی په مزه دا څه کې اوس پې واوري ورشه ورته ویې وی پلار مې کور نشته الهله شابه سړی لرې کوه ښه په شرمونو به مو شرموي پیسې مې ترې سا اخېستې دا نه نادیده کړې چې سهار او ماښام نه ګوري او راخطا دی مړې ورته ویې کور کې نشته ځه پلار مې وایي کور کې نشته ها په خپله خولې یې ته وویلې چې پلار مې نشته مړه شابه روزه شابه روزه یې نیوله چې خپل کې دې پړې چې مو سړکه پورې دې راکاږم
هغه وایي د کوره بار روزه ګینې خپه کې اته پړی چوم سړکه پورې در راکاږم ورته ووایاست بیا وی سار پټو ته وتیو کار ده وی اوس هم ورته ټیلیفون وکړو وی تره کره مې لاړه وی شپیل ته ده ښه او وی اوس یې موبایل هم بس په چارج پکې وی 1% پکې و وی کیدای شي اوس یې موبایل هم بند شي ښه ځه ورته ووایه پلار مې کور کې نشته هغه تلې پټو ته او پټو نه کیدای شي چې تره کره مې لاړ شي لږ دې خو راشه زنانه دي کور دې بده خبره ده داسې خبره ده ما سره ښه کړي دي څه بد خو مې څه نه دي کړي چې قرض مې ورکړي دي اوس دې قرض راکړي لکه د خلک کله یو ځای کې پټېږي او کله بل ځای کې پټېږي او که نه یقین دې وشه چې مې تره کره تللی دی ورته دروغ مه وایه تیم پرې دروغ وراړو دی ما له خپلې پیسې راکړه خل بچو ته ښه لار ښیي او تا ته یې دروغ زده کړي مړه چېرته تللی دی تره کره مې تللی نو چې تره کره دی ته نو دا سر مې ځان سره وړی و که نه دا دې څنګه پرې دیوال پاتې شوی دی